Das ist mein Handy. Das ist sein Auto. Ist das dein Buch? تاسو به په جرمني ژبه کې دا د زاین، داین، ماین او داسې نورې ډېرې زیاتې کلمې اورېدلې وي. دا ټول په جرمني ژبه کې پوزیسیف آرټیکل یا ملکي ضمیرونه دي. نن به موږ یو ځای پوزیسیف آرټیکل وپېژنو، په جملو کې به یې وکاروو او په پای کې به یو لنډ تمرین هم یو ځای سره کار وکړو. Los geht. Was ist Possessive Artikel؟ ملکي ضمیرونه څه ته ویل کیږي؟ ملکي ضمیرونه هغه کلمې دي چې د یو شي یا کس ملکیت ښیي، لکه په پښتو کې زما، ستا، د هغه، د هغې او داسې نور. ګرانو لیدونکو، له دې نه مخکې چې ملکي ضمیرونه وپېژنو، که د شخصي ضمیرونو ویډیو مو زموږ په یوټیوب چینل کې نه وي لیدلي، هیله ده چې لومړی در سره دا ویډیو وګورئ تر څو په دې لوست باندې ښه پوه شئ. د دې ویډیو لینک پورته په ډسکرپشن کې موندلی شئ. ګرانو لیدونکو، له دې نه مخکې چې پوزیسیف آرټیکل وپېژنو، تاسو ته یو ټپ لرم، هغه دا چې تل هڅه وکړئ چې لغات د هغه د ارټیکل سره یو ځای زده کړئ، ځکه چې د جنسیت ښودونکي یا ارټیکل له مخې ملکي ضمیرونه هم یو څه فرق کوي. په دې ترتیب به تاسو وکولی شئ صحیح ارټیکل په اسانه وکاروئ. د یادونې وړ ده چې په مسکولین او نویټخال کې ملکي ضمیرونه یو شان دي او همداشان په فیمینین او پلوغال کې ملکي ضمیرونه یو شان دي. ملکي ضمیرونه په مسکولین او نویټخال کې: ایش، زه، ماین، زما، دو، ته، داین، ستا، ایا، هغه نارینه، زاین، د هغه نارینه، زی، هغې، ایا، د هغې، اس، هغه، زاین، د هغه، ویا، مونږ، اونزه، زمونږ، ایا، تاسې، اویا، ستاسو. زی اسې چې په غټ توري باندې لیکل شوی دی، تاسې، ایا، ستاسې. د یادونې وړ ده چې د جرمني ژبې ای توری هم په غټ توري باندې لیکل کیږي. زی اسې چې په ورکوټي توري باندې لیکل شوی، هغوی، ایا، د هغوی. دلته بیا د جرمني ژبې توری ای په ورکوټي توري باندې لیکل کیږي. همداشان ملکي ضمیرونه په فیمینین او پلوغال کې یو شان دي. ایش، زه، ماینه، زما، دو، ته، داینه، ستا، ایا، هغه، زاینه، د هغه، زی، هغې، ایغه، د هغې، اس، هغه، زاینه، د هغه، ویا، موږ، اونزغه، زمونږ، ایا، تاسې، اویغه، ستاسو. زی، تاسې، ایغه، ستاسې. Mein Vater ist Lehrer. زما پلار ښوونکی دی. Dein Bruder ist nett. ستا ورور مهربانه دی. Seine Wohnung ist klein. د هغه کور کوچنی یا وړوکی دی. Ihr Laptop ist teuer. د هغې لپټاپ قیمتي دی. Unser Lehrer ist krank. زموږ ښوونکی ناروغ دی. Euer Freund ist sportlich. ستاسو ملګری ورزشکار دی. Ihr Garten ist schön. د هغوی باغ ښکلی دی. راځئ چې اوس یو لنډ تمرین د ملکي ضمیرونو یو ځای سره کار کړو. تاسو خپل جوابونه راته په کمنټ کې ولیکئ. صحیح جوابونه پورته په ډسکرپشن کې موندلی شئ.
دا و په جرمني ژبه کې ملکي ضمیرونه. هیله لرم چې یو څه به مو ترنه زده کړي وي. که لا تراوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. bis bald. Tschüss.